سلامونه، زه نقیب الله حبیبي یم. په دې ویډیو کې غواړم تاسو ته د آزادکارۍ یا په آزاده بڼه د کار کولو یا هم فریلنسینګ په اړه معلومات وړاندې کړم. دا چې موږ څرنګه کولی شو په افغانستان کې په آزاده بڼه کار وکړو، فریلنسینګ وکړو او په آنلاین بڼه هغه مهارت، پوهه او تجربه چې موږ په خپل ژوند کې ترلاسه کړې ده هغه په آنلاین بڼه وړاندې کړو او له هغې لارې د ځان لپاره یو عاید پیدا کړو، یو کاروبار وکړو. زه په کابل پوهنتون کې د ادبیاتو پوهنځي له مخې سره ولاړ یم او هوا هم یو څه سړه ده او همدارنګه واوره هم نن اورېدلې ده. ډېر ځوانان له ما څخه دا پوښتنه کوي چې موږ څرنګه کولی شو آزادکاري وکړو، په آنلاین بڼه پروژې ترلاسه کړو، د خپلې دندې تر څنګ په افغانستان کې یو بله دنده هم یا یو بل کار هم ترسره کړو. د دې کار لپاره زه تاسو ته بعضې فرصتونه اوس غواړم معرفي کړم چې که چېرې تاسو هغه فرصتونو ته پام وکړئ، تاسو کولی شئ په آنلاین بڼه یو پروژه ترلاسه کړئ او هغه پروژې په افغانستان کې تطبیق کړئ. یوه شي ته مو باید پام وي، که چېرې تاسو په افغانستان کې اوسئ دا فکر مه کوئ چې په افغانستان کې کاري فرصتونه کم دي، په افغانستان کې خلک بیکاره دي، په افغانستان کې موږ نشو کولی ډېر عواید ترلاسه کړو. نه، که چېرې تاسو په یوه برخه کې معلومات ولرئ، په یوه برخه کې پوهه ولرئ او انټرنیټ ته لاسرسی ولرئ، موبایل ولرئ یا یو کمپیوټر ولرئ، تاسو کولی شئ دغه خپله پوهه، دغه خپل مهارت د افغانستان له پولو څخه هاخوا وړاندې کړئ. یعنې یی به په افغانستان کې اما کار به مو په بهر کې وي. د دې کار لپاره تاسو باید په یوه برخه کې حتما پوهه ولرئ، یعنې د یوې برخې سپیشلیست باید وئ. تاسو ته زه غواړم یو ویبسایټ معرفي کړم د fiverr.com په نامه. fiverr.com ویبسایټ کله چې په لومړیو کې رامنځته شو، دې ته له دې امله fiverr وایي چې هر څه به په $15 وي، یعنې $15 به هره پروژه ته تطبیق کېدله. د بېلګې په توګه تاسو په ادبیاتو کې پوهه لرئ، په ادبیاتو کې تاسو لیسانس یا ماسټر یئ، په یوه ژبه کې تاسو معلومات لرئ، تاسو کولی شئ هلته د ژبې اړوند پروژې ترلاسه کړئ. د ژبې اړوند بعضې پروژې چې دي، د بېلګې په توګه ترجمه یا په ادبیاتو پورې اړوند یوه بله پروژه تاسو هغه کولی شئ چې ترلاسه کړئ. هغه پروژه ممکن په جاپان کې وي، هغه ممکن په امریکا کې وي یا په روسیه کې وي یا په یو بل هېواد کې وي او هغه کس غواړي چې هغه شی وژباړي. د بېلګې په توګه یو نفر د ویبسایټ لري، غواړي هغه ویبسایټ یې له انګلیسي ژبې څخه روسي ژبې ته، له روسي ژبې څخه ترکي ژبې ته، له ترکي ژبې څخه فارسي ژبې ته وژباړي یا پښتو ژبې ته وژباړي، یا بعضې محتوا لري یا بعضې مقالې لري یا نور شیان لري. هغه پروژې تاسو کولی شئ ترلاسه کړئ. مثلا تاسو که چېرته کابل پوهنتون کې ادبیات ویلي وي، مثلا روسي ادبیات مو ویلي وي یا انګلیسي ادبیات مو ویلي وي، نو د دې تر څنګ تاسو باید بعضې نورې ژبې هم زده وي، لکه عربي ژبه، لکه پښتو ژبه، لکه دري ژبه، تر څو تاسو وکولی شئ هغه پروژه ترلاسه کړئ. هلته که چېرې تاسو سر ښکاره کړئ د ټرانسلیټ برخې یا د ترجمې برخې ته ورشئ، هلته تاسو کولی شئ دغه پروژې ترلاسه کړئ. هلته تاسو کولی شئ چې یو اکاونټ د ځان لپاره جوړ کړئ، یو پروفایل د ځان لپاره جوړ کړئ او خلکو او شرکتونو ته دا وښایئ چې زه په دغه برخه کې متخصص یم، دا مې نفع ده، په یو ساعت زه دومره پیسې تاسو څخه اخلم. تاسو کولی شئ په هماغه برخه کې مختلفې پروژې ترلاسه کړئ او ځان لپاره یو کاروبار پیدا کړئ. یا مثلا تاسو په ډیجیټل مارکیټینګ کې پوهه لرئ، ویبسایټ مدیریت کولی شئ، اجتماعي پاڼې یا ټولنیزې پاڼې لکه د فیسبوک پاڼه، د انسټاګرام پاڼه، دا کولی شئ مدیریت کړئ. نو تاسو هلته کولی شئ چې په دې برخه کې پروژې ترلاسه کړئ. هلته په زرګونو دې ته ورته پروژې اعلانېږي او هغه تاسو کولی شئ چې ترلاسه کړئ او په هماغه برخه کې کار وکړئ. تاسو یو ځل fiverr.com ویبسایټ ته سر ورښکاره کړئ، هلته مختلفې کټګورۍ شتون لري، مختلفې پروژې شتون لري. په هره برخه کې چې تاسو پوهه لرئ، په هره برخه کې چې تاسو معلومات لرئ، کولی شئ په هماغه برخه کې د ځان لپاره اکاونټ جوړ کړئ او آنلاین پروژې او په آنلاین بڼه پروژې ترلاسه کړئ. بل ویبسایټ چې دی هغه د upwork.com ویبسایټ په upwork.com کې هم د fiverr.com په څېر تاسو کولی شئ په آنلاین بڼه کار وکړئ او هلته بعضې پروژې ترلاسه کړئ. که چېرې تاسو په دغه ویبسایټونو کې نوملیکنه نه کوئ، نو تاسو کولی شئ چې د خپل ځان لپاره یو چینل جوړ کړئ، یو فیسبوک پاڼه جوړه کړئ، په انسټاګرام کې یوه پاڼه جوړه کړئ او له دې لارې تاسو کولی شئ خپلو پیرودونکو ته خپل ځان معرفي کړئ، ور ویې ښایئ او د ځان لپاره بازار موندنه وکړئ او له دې لارې تاسو کولی شئ د ځان لپاره آنلاین پروژې پیدا کړئ په هغه برخه کې چې تاسو پوهېږئ. خو که چېرې تاسو فریلنسینګ کوئ یا آزادکاري کوئ، تاسو باید تخصص ډېر لوړ کړئ. تاسو باید په هماغه خپله برخه کې خپله پوهه ډېره لوړه کړئ تر څو تاسو د نورو هېوادونو له ځوانانو سره، د نورو هېوادونو له خلکو سره وکولی شئ رقابت ترسره کړئ. یعنې تاسو که چېرې په آنلاین بڼه کار کوئ باید ډېر پام وکړئ.
تاسو خپلې پوهې ته خپل تخصص ته باید ډېره پاملرنه وکړئ. دلته هوا ډېره سړه ده، نو تر بلې ویډیو پورې مې په الله جل جلاله سپارم. په انټرنیټ کې خورا ډېر فرصتونه موجود دي، تاسو کولی شئ زما د یوټیوب چینل تعقیب کړئ. هلته ډېرې دې ته ورته ویډیوګانې پیدا کېږي، تاسو کولی شئ هغه وګورئ او یو فرصت له فرصتونو څخه استفاده کړئ. د یو پرمختللي او خپلواک او همدارنګه آزاد افغانستان په هیله.